د ابلیس لوی ارمان هغه دا دی چې موږ بې پرده شو، لنډې تنګې جامې زموږ زنانه زموږ خویندې میندې روزي بار ته، دا د ابلیس لوی ارمان دی. او په انسانانو کې چې څوک د ابلیس ترجماني کوي دا د هغوی هم لوی ارمان دی. دا هېڅوک نه خوښوي چې زما او ستا دا خور مور لور ښځه دا په کور کې داسې په عزت او په حیا ناستې دي، نه راویې باسئ بار ته. ولې حقوق یې داسې دي حقوق، نه حقوقو قصه نه ده، دا د دې دپاره چې دوی راوځي نو بیا به دوی ته رسېده اسان شي. کور کې ورته څوک را رسېدی شي؟ کور کې څوک خبیث نه شي را رسېدی، بهر ورته را رسېدی شي. او تاسو ته ما هغه قصه ذکر کړې وه که نه، ګیدړ چې تقریر کو، ګیدړ وي یو ورځ تقریر شروع کو ګډو ته، ګډې خو مالک ته شپول تاو کړی و، تارې ته تاو کړی و بند کړی وي، ډېر هغې تقریر یې ورته وکړو. وی ډېر ظلم تاسو سره روان دی، او ولې تاسو د الله مخلوق نه یې چې راوځئ د دې ځای نه داسې اول پیرې داسې یو ګډې دوې پکې داسې لږې ورانې کړي، خو لکه په ټولې اثر ورکړو، بیا راښکاره شوي زما پکې هېڅ نه زه خو ازاد یم. خو داسې ژوند دی، خپلې مرضۍ مطابق بهر چې ته غرونو ته ورشئ چې ته اوبه وڅکئ مزدارې. بیا دا کشران یې نه دي، په دوی کې یو څو نورې او ورو د هغوی یو جماعت جوړ شو، او بیا هغه مشرې ګډې ته ووایي چې هغه ډېره هوښیاره وه، وي دا خبرې خو صحیح دي لار کولاوه. هغې ورته ویې وی غر کیم تبا کیم، دا ستاسو ځای دی، دلته په امن یې هر څه ته وایي نه دا خوښ ستا وخت تېر شوی دی، موږ ژوند تباه کوې، موږ ازاد ژوند غواړو. دا کشران اکثر وایي مشرانو ته دا بدتمیزه غونته کښېني، وایي ستاسو خو وخت تېر شوی دی موږ اوس پرېږده. چې راووتو بهر ورته دا ګیدړان او یا شرمخانو دا ټول ورته ناست او یو یې وایي تینوه وخوړه، یو یې تینوه وخوړه، هغه مشرې ووایي چې ما ویلي دوی ته دا هغه غږ و. دقه شان نن سبا دا غږ اوچتېږي چې د زنانو د اسلام کې یاره وایي د زنانو حق نشته. د هغوی مقصد دا دی چې دوی راوځي بهر ته نو بیا به ښکار اساني. الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي. وقال ما نهاكما ربكما، او وی نه یې منع کړي تاسو دواړه رب ستاسو عن هذه الشجرة د دې ونې نه الا ان تكونا ملکین، مگر د دې وجې نه چې شی به دوه ملایک، او تکونا من الخالدین، یا به شی د همیشه پاتې کېدونکو نه. کمال په دې ونه کې څه دی؟ ملایک به شي او همیشه به پاتې شي. وقاسمهما، او قسم یې وخوړو دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین، یقینا چې یقینا زه تاسو لره خامخا د خیرخواهۍ کوونکو نه یم. وایي دې قسم آدم علیه السلام دوکه کړو، ځکه چې الله یې ورته یاد کړو، خو نیک سړی چې الله یې ورته یاد کړو نو یې راغوي چې دا خو نشي کېدی چې یو سړی الله نوم به یادوي او په هغې به دوکه ورکوي. الله وی فدلاهما بغرور، بس راکوژي کړل دواړه په دوکې سره. فلما ذاق الشجره، نو هر کله چې وسکله دواړو ونه، بدت لهما سوآتهما، ښکاره شو دواړو ته عورتونه خپل. وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، او شروع شول چې یو ځای کولې ځانونو پسې د پاڼو د جنت نه. له دې نه دا مسله هم راوته چې پرده فطرت دی. خیال دی که نه؟ یعنې آدم او بیبي حوا علیهم السلام ته چا ویلي چې عورت خلک پټوي؟ خو دا فطرت کې پرته ده. څوک چې لغړ توغړ دی او بې حیا دی، که هلک دی که جنۍ ده، دا فطرت نه کوږ دی. وناداهما ربهما، او اواز وکړو دوی ته رب د دوی، الم انهکما عن تلکما الشجره، ایا نه وی منع کړي ما تاسو د دغه ونې نه؟ واقل لکما، او نه ویلي ما تاسو دواړو ته ان الشیطان لکما عدو مبین، چې بېشکه شیطان تاسو لره دشمن ښکاره دی. هغه دعا وغوښته، هغه دعا، هغه کلمات چې په هغې سره الله رب العزت هغه ته بخښنه وکړه. دغه به انشاءالله بیا سبا بیانو. 30 آیت نه به شروع کوو چې ستاسو ذهن کې یي چې قصه د آدم علیه السلام روانه وه او د هغه د
توبې د کلماتو. الله رب العزت دې په دې مبارکه میاشت کې زموږ توبې قبولې کړي او الله رب العزت دې موږ ټولو ته د جهنم نه الله رب العزت موږ ټول د جهنم نه آزاد کړي او په دې مبارکه میاشت کې دې الله رب العزت زموږ نه رضا شي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.